पेशावर क्यों भेजा? ये वही बंदा है, मंगल बाग की टीम का बंदा है। अब आपको समझ आई किसको किसने तैनात किया, यहाँ क्यों भेजा गया? ये रिजरेक्शन ऑफ मंगल बाग है। मुझे म्यूजिक नहीं पसंद, तुम हो कौन कहने वाले? Cum dacă între mă zic că o și trei pendent de zon să rău sau دا چې اوس یې جرالو پکورې چاپو والا زوی پسې میرالو زوی می اوچت کو ماته ویل چیرې رانه شي زوی پسې کرالي نو خبره نه मैं ये कह रही हूँ कि ये पुलिस का बंदा है ही नहीं, ये शर पसंद है और यहाँ पे शर करने आया। जब से ये बंदा आया है, ये जो दहशतगर्द है उनकी लोगों को फोने आ रही हैं कि हमें एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रान इज्जतमंदो, زما فرحات خان او تاسو ګورئ پښتون غږ। ग्रान इज्जतमंदो ز نن دا ویلاګ چې کومه دا سپیشلی د پیښور په حواله سره حلقه د ام ان ای پی ټی آی شاندانه گلزار صاحبہ او د هغوی اختلافات دی په خپل حلقه کې د اس ایچ او عبدالعلی گبر صاحب سره ګران عزتمندو د ټولو نه مخکې تاسو د گبر اس ایچ او تھانه بډبیر دا لږ تاسو دا ویډیو وګورئ او بیا تاسو فیصله وکړئ چې جی پلیز كم واجب القتل دي دزرة كم واجب القتل دي ان شاء الله تعالى منذر بعد زوله كل يوم يرتوي مغا لا تكرشي تسوق تقريبا بين ما جماعه المساله را اركس مساله چې ما تعالی تانه تا ندایا ساته چې ستا فیصله په شریعت مالکی زبې لګم مته مدرسې مولوی دی حق والا اته بیرته لګم او کلی کټ پته فیتو پر علماء ته بیرته قدم کولیان بیرته وایم دا کار دا سړي جی په دې ویډیو کې گبر عبدالعلی صاحب وایي چې زبا مولا لازم زبا فتوا علم چې شریعت سوی زبا هغه کوم څنګه چې دوی خبره وکړه بس چې دا د قتلېدو قابلی نه زبې قتلومه او بیا د مانسوک تپوس وکړي د دې سره یو بل ویډیو دا هغه تاسو ته ښایم دا بل ویډیو وګورئ جی دا ډي پی او چکوال د دوی نوم دی جی احمد محی الدین جائیں ابھی جا کے آپ رکشہ لیں اور جو اس کا نقصان ہے وہ اپنے پرچی پہ لکھ کے ایس ایچ او کو دے دے رہے اور وہ شام تک آپ کو وہ بھی دے گا جائیے ابھی جا کے رکشہ لیں عجیب ڈرامے کسی جائے گی کیوں جی نہیں سر کم چھڑ دو تمام لوگ بھیڑ بکری مت سمجھو جنہیں کال کی تھی وہ جڑا آیا انہوں لے کے تھانے چلے یار تھی نے کہا یار ہے میرا تو اس کا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا غریب یار بیٹھا غریب تیرا جناور ہے غریب اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے ڈی ایس پی صاحب ذرا یار میرے کو خصوصی آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے اور ویریفائی کریں کہ اگر اس طرح کی گیم ہوئی ہے تو پھر وہ فریش ایف آئی آر جی دا ویډیو تاسو وکتله دا ډي پی او دی جی د چکوال د دې نه مخکې دوی په منډي بهاولدین کې دوه درې کاله وخت تېر کړی نو څه وخت کې چې دوی د منډي بهاولدین نه چکوال ته راتګ د دوی کېده نو هلته خلکو جړلي دي په دوی پسې ولې جړلي دي ښه د دوی دا ویډیو تاسو وکتلې د دوی په ویډیو کې تاسو به دا نه وي کتلی چې د سټایل چې دی ګبر په شانتي وي د سټایل یا د دغه شانتي تقریرونه کړي چې زه دا کوم هغه کوم دا به کوم دې زما څه وکړي هغه دې زما څه وکړي د هېڅ داسې قسمه خبرې نه کوي کچهري لګوي او هلته د ده په شانته انصاف زه دا وایم چې په دنیا کې هم څوک نه کوي د دې ډي پی او نوم دی جی احمد محی الدین صاحب د دې رکشې والا دا ویډیو تاسو وکتله چې اس ایچ او صاحب رکشه ګیره کړې وه د یو غریب نه او هغه فیصله چې دا هغه تاسو وکتله بله یو بوډۍ مور ده د هغې فیصله تاسو وکتله نو د احمد محی الدین صاحب څومره ویډیو چې تاسو ګورئ په زرګونو ویډیوز پرتې دي او په هغې کې د هغوی کوم کردار چې دی د هغوی کومې کارنامې دي هغه هم تاسو وکتل اوس زه راځم دې خبرې لا چې د ډي پی او خلاف نه د چکوال ایم پی ای پاسېده د ده خلاف بغاوت کړی نه د دې علاقې ایم این ای پاسېدلی چې د دې ډي پی او خلاف بغاوت کړی ولې چې دا ډي پی او صاحب چې دی کله هم فیصله ورکوي نو خامخا زیاتې خو د غریب سره کېږي نو کله چې د غریب سره زیاتې کېږي نو تاسو ته پته ده د هغې مخالفت یا د هغه کمپیټیټر څوک وي هغه د علاقې جاګیردار هم کېدی شي تکړه سړی کېدی شي نو پکار دا وی چې د علاقې ایم این ای ایم پی ای د دې احمد محی الدین خلاف را پاسېدلی وی هیڅوک نه دي را پاسېدلي اوس راځو جي دا تاسو اګزامپل وکتلو چې ښه کار زبردست کار په ښه طریقه هم کېدی شي زه دا نه وایم چې په دې کې قصور د اس ایچ او گبر عبدالعلی صاحب دی یا د شاندانه گلزار صاحب دی اوس به مونږ دا ګورو د دواړو کردار د دواړو کیریکټر آیا شاندانه گلزار صاحبه د دې نه مخکې د هغوی او د ټولو نه اهم خبره دا ده چې د کمې خبرې کریډټ ځي شاندانه گلزار صاحبې ته نو هغه دا دی چې دا فیمیل ایم این ای ده نو فیمیل ایم این ای دا څومره بد کارونه چې کوم دي مطلب د جوارۍ اډه شوه د بدماشۍ کارونه شو د شرابو کار شو نو چونکې دا خو زنانه ده نو دا شیونه ټول چې دي دا په خپله نه استعمالوي اټ مینز چې شاندانه گلزار صاحبې ته دا
کریډټ چې دی دا میلاویږي. نو آیا د شاندانا گلزار صاحبې په دې قدم کې څه حقیقت شته او که نشته؟ بیا راځو مونږه ایس ایچ او صاحب ته، ایس ایچ او عبدالعلي عرف گبر دې طرف ته راځو. آیا زمونږ په خیبر پښتونخوا کې شریعت نافذ شو؟ یا که شریعت نافذ شوی او د خیبر پښتونخوا ټولې تھانې د شریعت په رڼا کې کارونه کوي، نو بیا ایس ایچ او صاحب ته هم اجازت دی چې هغوی د شریعت په لاره لاړ شي. ښه ګرانو عزتمندو، دې کې موږ سره نورې ویډیوز هم پرتې دي چې هغه گبر ایس ایچ او خلاف دلته دا خلک دي او دا غریب خلک دي، دا بدماش نه دي، دا بزرگان دي په سپینه ګیره باندې دوی د گبر ایس ایچ او عبدالعلي خلاف دا خبرې کړي دي. دا تاسو واورئ او بیا تاسو فیصله وکړئ چې آیا څوک په حق دی څوک په سچه دی. دا ویډیو جی تاسو وګورئ لګا. دا کوم دا کانته موضوع اوچت کړو خو چې تر پندین د ځان سره وسو خو شو هیڅ کسو څه ګناه پکې نه و. بیا چې په تر پندین بعد نو حساب کو پزور یا مثال په زبردستي سره پیدا وکړ. خو هغه د ډیموندونو یو شی بل شی مو هیڅ سمونه کوي. دا چې څو سیب جرالو پکوري چاپو والا زوی پسې میرالو زوی می اوچت کو ماته ویل چیرې را نشي زوی پسې کرالي نو خبره نه زما په زوی باندې ساوا داوا نشته، هیڅ چا داوا پې نشته، اوا داوا پې نشته، کار داوا پې پاګه کې چالان کی کنه پکاره چې پاګه کې چالان پرې درې میاشتې وشوي چې درې میاشتې چې چالان یې نه کله یو چوکۍ کې ساتي کله بل چوکۍ کې ساتي کله یو چې مال خو خلک راځي ماته خو خلک وایي کنه چیرې تراشه هغه زوی پسې راشه زوی نن داسې ویلي نن راته داسې ویلي دي نن پلانې چوکۍ کې ډنګرې چوکۍ کې دي او دا د چې کوم دی بند کړی دی وایي نو د 24 غنټو نه غوډه د سره اختیارات نشته د 24 غنټو نه او دا درې میاشتې او چې د بند کړی دا ورې بند کړی دی دا دونه ظلم څوک کوي ها نه هور کړه یا بروټه رزق بیا ور کوي یا بنه ور کوي ولا دولګي نه به مرشي سبا به مړ کی بیا بده تر څو کوم د بده تاسو به چا مړ کو یا چا گزار کړی دی کم ځای گزار کړی دی کم ځای نه گزار کړی ها جی دا ویډیو تاسو وکتلی جی. اوس زه راځم د خبرو لا چې زمونږ په ملک کې عدالت شته. اوس په ډېر خلک دا وایي چې عدالتونو کې انصاف نه میلاویږي. نو یې وروره چې زمونږ عدالتونو کې انصاف که نه میلاویږي نو بیا مونږه انصاف په خپل لاس کې هم نشو اخیستی. دا څومره انصاف نظام چې زموږ په ملک کې پاتې دی نو مونږ په دې ګزاره کوو یا خو که د دې مقابله کولی شو مونږه یا د دې خلاف مونږه انقلاب کولی شو نو مونږ له پکار دی چې مونږه د دې انصاف نظام خلاف مونږه انقلاب ته راشو. نو هغه هم نشو کولی ولې چې مونږ خو د کور هم نشو راوتی. نو بل طرف ته و شاندانا گلزار صاحبې هلته کوهاټ روډ باندې احتجاج کړی او هغوی دا پلان کړی چې مونږ به احتجاج ته هغه وخته پورې دلته کې کوو او دا روډ به بلاک کوو د کله پورې چې دا ایس ایچ او تاسو د دې ځای نه ماتل کړی نه. بیا شاندانا گلزار صاحبه چې دا های کورټ ته هم لاړله. اوس ګورو چې های کورټ څه ډیسیژن اخلي او شاندانا گلزار صاحبه دا وایي سره د دې ایس ایچ او گبر عبدالعلي خان خلاف ثبوت موجود دی. خو مونږ خلک څه کوو؟ مونږ خلک دا نه کوو. مونږ له پکار دی چې مونږ د هغه خبرې سات ورکو. مونږ جذباتي تقریرونه جذباتي خبرې ډېرو خلک ما ولیدل جي چې دا گبر صاحب چېرته هم لاړ شي نو هلته طوفان شي هلته دا شي نو پکار خو دا دی چې زه غواړم که ایس ایچ او صاحب کردار ښیي د ایس ایچ او صاحب کارونه ښیي نو زه خو دا وایم چې دا ایس ایچ او نه د خیبر پښتونخوا د آی جي کوي. زما د ایس ایچ او صاحب نه د شاندانا گلزار صاحبې نه هېڅ قسمه پرابلم نشته دی. خو د خلکو رای چې مونږ وګورو نو هغه بدله ده. د ملک په تاریخ کې د ایس ایچ او سره هم دومره خلک چېرته هم نه دي ولاړ. شاندانا گلزار صاحبه عدالت ته ځي خپل ټایم ضایع کوي. آیا د شاندانا گلزار صاحبې په دې کې خپل څه ترجیحات دي یا خپل کومه فایده ده خپل کم بینیفټس دي؟ نو شاندانا گلزار صاحبه چې دا یوه ډېره اتھنټیک ایم این اے ده او بیا دویمه خبره دا ده چې پبلک ریپرزنټیو ده. هغه ایم این اے ټاکلی شوې ده هغې له د حلقې عوام ووټ ورکړي دي ووټ یې ورکړي او د دې دپاره یې هغه وفاقي قومي اسمبلۍ ته لیږلې ده. نو په دې کې د ایم این اے شاندانا گلزار صاحبې چې کوم ووټس دي یا هغې ووټ اخیستی دی د حق دپاره د سچ دپاره نو شاندانا گلزار صاحبه په خپل هغه بیان باندې په خپل هغه کومه واده چې شاندانا گلزار صاحب د خپل ووټرز سره د الیکشن نه مخکې کړې وه چې په هر مشکل کې به زه ستاسو سره ودرېږم. نو لومړۍ خبره خو ما تاسو ته ګرانو عزتمندو دا وکړله چې آیا شاندانا گلزار صاحبې ته دا سپورټ میلاویږي چې هغه لیډیز ده یعنې کې څومره چې بد کارونه دي نو هغه شاندانا گلزار صاحبه په خپله نه کوي. که شاندانا گلزار میل وی نو بیا مونږ دام ویلی شو چې یاره دا کس په خپله شراب هم څکي په خپله جوخانه هم ده جواري کوي دام کوي هغه هم کوي مطلب هر قسمه مونږ الزامات د دروغو خو لګولی شو. نو اوس شاندانا گلزار صاحبې کرکټر چې دی هغه دلته ډېر پاک او صاف دی. نو مونږ له دا پکار دی چې مونږ د قانون لاره وسپارو او مونږ
په دې خبره باندې आवाज اوچت کو چې د شاندانه گلزار صاحبې سره مونږ په دې خبره ودرېږو چې شاندانه گلزار صاحبې لا پبلک ووټ ورکړی دی، پبلک ریپرزینټیو ده، او اس ایچ او عبدالعلی گبر صاحب چې دی که هغه د قانون په حق او په سچه لاره لګیایي نو بیا پکار دا دی چې عدالت ته دا خبره لاړه شي او عدالت ثبوتونه وګوري او بیا فیصله وکړي. ګران عزتمندو په ټیک ټاک باندې یا ما ډیر زیات په دې باندې ورک وکړو، په دې کې ډیر خلک داسې دي چې د ګبر اس ایچ او عبدالعلی صاحب دپاره جلوس مباسي چې ګبر اس ایچ او چې دی دا د ده خلاف چې کوم دی دا د دروغو پروپیګنډا ده. بل طرف ته که مونږ وګورو شاندانه گلزار صاحبه کلکه ولاړه ده او په خپله واده باندې قایمه ده، هغه دا وایي چې د کله پورې دا اس ایچ او دلته کې وي او د غریب سره ظلم کوي، د هر مزدور سره ظلم کوي او د دوی ټولو نه بتې اخلي، په زور زبردستۍ باندې هر کار کوي. نو شاندانه گلزار صاحبه دا وویله چې زما سره ثبوتونه شته، هغه های کورټ ته لاړه. او بل طرف ته که مونږ وګورو نو چې په دې کې د ګبر عبدالعلی صاحب ویک پوینټس ښکاري، نو عبدالعلی صاحب چې دي هغوی دا خبره کوي چې څه شریعت وایي نو زه به هغه کوم. نو که زه زمان ایز ا ناچیز زما دا یو معلومات کې اضافه وکړي چې آیا په خیبر پختونخوا کې شریعت نافذ شو؟ آیا په خیبر پختونخوا کې ټول کارونه د شریعت په تور باندې کیږي؟ ګبر عبدالعلی صاحب وایي چې د دې خبرې به زه د مولایي صاحب نه فتوا اخلم او چې څه هغه فیصله وکړل ټیک ټاک باندې کیدی شي او نه عام عوام د دې خبرې فیصله کولی شي. ګران عزتمندو زما ریکویسټ دا دی سپیشلی چې په ټیک ټاک باندې ډیر خلک داسې قسمه ویډیو ګوري او داسې قسمه خلک ډیر زیات سپورټ کوي چې هغه جذباتي وي او په دې کې ما د ډیر کمنټس هم د خلکو کتلیو. په هغه کمنټس کې دا ویل کېږي چې خبره دا ده په دې حواله سره دا خبره کېدی شي چې ډیر خلکو پکې دا خبره کړې ده چې شاندانه گلزار صاحب لا پکار دي چې ترقیاتی کارونه وکړي او د بجلی په مد کې کار وکړي، د ګیس په مد کې کار وکړي، ډیره ښه خبره ده. خو زه ډیر ورته دا وایم چې ایم ان اے شاندانه گلزار چې ده هغه په وفاق کې ایم ان اے ده او په وفاق کې د هغوی حکومت نشته او دا ټول کارونه چې دي دا د وفاق سره دي. نو څوک چې په دې باندې پوهه لري نو داسې قسمه خواهشات په داسې قسمه موقع کول د دې څه مقصد نشته. د دې نه صرف دا خبره ظاهریږي چې د دې کسانو په منځ کې بغض دی. شاندانه گلزار صاحب یو طرف ته ما د هغوی په کوهاټ روډ باندې چې کوم احتجاج او په هغه احتجاج کې شاندانه گلزار صاحب یو خبره کړې وه چې هغه ډیره ښه خبره وه. هغې دا وی چې زه په دې ټایم ایم ان اے د پی ټي آی نه یم او دا د پی ټي آی ایشو نه دی، دا زما د حلقې ایشو دی. که په دې کې اے ان پی راځي، د جماعت اسلامي راځي، د هرې پارټۍ راځي نو موږ سره دا کسان په دې کې دا شامل دي که هغه مسلمان یو که مسلمان نه، مطلب که هر قسمه خلک دي خو دا جنون ایشو دی. ولی چې شاندانه گلزار صاحبه دا ولري او دا خبره کوي، دا الزامات لګي، نو پکار دا دی چې په دې الزاماتو باندې غور وشي. زموږ په ملک کې ډیر قسمه خلک داسې وي، ډیر قسمه خلک داسې دي څنګه چې اس ایچ او صاحب دا خبره وکړه چې زه به ملا صاحب لازم زه به فتوا راوړم او چې څه فتوا وایي زه به هغه کوم. نو یو ځای کې فیصله کېده، نو هلته کې مشران ناسو، هغوی خبره وکړه چې دا کس دا خبره نه مني یا د دې خبرې دا دغه کوي نو دی دې په قرآن پاک لاس کیږي. نو هلته کې یو مشر ډېره ښایسته او ډېره غټه خبره یې وکړه، هغه دا وویل چې دی په قرآن پاک به لاس کیږي، آیا دا موږ ته څنګه به ثابتېږي چې دی مسلمان دی او که نه دی؟ او بیا د د ایمان ګرنټي به څوک ورکوي چې دی دا خبره رښتیا کوي یا دروغ کوي؟ نو پکار دا دی چې زموږ په ملک کې قانون شته، زموږ په ملک کې قانون شته، قانون مطلب عدالتونه شته دی. نو اس ایچ او صاحب چې دی څنګه دا فتوی راوړي او د فتوی په حواله سره کارونه کوي نو دا خو ډېره ښه خبره ده، دا خو ډېر ښه کار دی. خو آیا د دې معلومات په څنګه عام ولس ته پته لګي چې آیا دا فتوا چا ورکړي، د دې بیک ګراوند کې څه قسمه وجوهاتو، څه قسمه بیا د چا خلاف چې دا فتوا ورکړې شوې ده یا د چا خلاف دا خبره شوې ده، هغه کس تاسو وولی، هغه کس او بیا وروستو تاسو ته پته لګي یا خلکو ته پته لګي چې دا بې ګناه و. نو ګرانو عزتمندو دا قانون د دې وجې دی. عبدالعلی ګبر صاحب د هغه دپاره د ډېر کریډټ خبره ده چې د هغه هم خلک تعریفونه کوي، نو په هغه کې به هم څه نه څه ځای خامخا د تعریف وي. نو که د تعریف ځای شته خو صرف دا دی چې هغه طریقه کار چې دی کېدی شي په هغې باندې هم خلکو ته اختلافات وي او شاندانه گلزار صاحبه دا الزامات لګوي چې دی د غریبو نه پیسې اخلي، داسې خلکو نه بتا اخلي چې کوم مجرم پیشه خلک دي. نو پکار خو دا دی چې مونږ په سوشل میډیا دا ایشو چې دی باندې که مونږ په سوشل میډیا خبره کوو نو مونږ له پکار دي چې اتھینټک خبره وکړو. اتھینټک خبره دا ده چې شاندانه گلزار صاحبه چې ده هغه پبلک ریپرزینټیو ده، هغې لا پبلک ووټ ورکړی دی. او دویم طرف ته که مونږ وګورو نو اس ایچ او صاحب چې دی هغه یو سرکاري افسر دی. نو کېدی شي
چې هغه غلطي یا شاندانه گلزار صاحب ته معلومات کمپلیټلی نه وي نو دا فیصله به څوک کوي؟ دا فیصله به عدالت کوي. او بیا د پولیس غټ مشران شته په دې کې، آی جی صاحب دی، نو پکار دا دی چې د دې واقعاتو دی مکمل انکوایري وکړي، د دې مکمل انکوایري وکړي او چې د چا قصوري هغه له دې خامخا سزا ورکړي شي. نو ګران عزتمندو، فرهاد خان له اجازت راکړئ په خپلو دعاګانو کې ما فرهاد خان یاد ساتئ، فرهاد خان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ګران عزتمندو، بیا زه هغه خبره کوم، شاندانه گلزار صاحبې نه که چا پرسنل بغضي نو هغه لږ وخت دپاره سایډ ته کېدی چې هسې هغه خبرې کول چې د کومو خبرو ضرورت نشته. که هغه تاسو شاندانه گلزار خلاف کوئ پارټي بیس باندې یا جماعتي بیس باندې نو دا ناجایزه ده. بله که تاسو د اس ایچ او خلاف داسې پروپیګنډا کوئ چې هغه د دې خبرو قصوروار نه نو بیا هم موږ ګناهګار ګردان لیکېدی شو. د چکوال پنجاب ډي پي او احمد محی الدین صاحب د هغوی هم ما تاسو ته هغه کردار وښولو چې په پوره پاکستان کې د هغه ډېر زیات قدر کیږي او هغه ډېر زیات انصاف کوي. هغه خو هغه دا نه وایي چې زه به دا کوم، دی به ولم، هغه به ولم، دا به کوم، میوزیک ښه دی نه دی ښه. مطلب د اس ایچ او صاحب چې کومه ذمہواري ده، اس ایچ او صاحب له پکار دي چې هغه ذمہواري ترلاسه کړي او په هغې باندې کار وکړي. فرهاد خان له اجازت راکړئ، په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. मैं ये कह रही हूँ कि ये पुलिस का बंदा है ही नहीं, ये शर पसंद है और यहाँ पे शर करने आया. जब से ये बंदा आया है, ये जो दहशतगर्द है उनकी लोगों को फोने आ रही हैं कि हमें 1 करोड़ भत्ता दो, 50 करोड़ भत्ता दो. ये अपने साथ उन लोगों को लेके आए जो फौज ने खत्म कर दिए थे इस इलाके से. ये उन लंबे बाले वाले लोगों को लेके आया है जो लोगों को फोन करते हैं, बिजनेस वालों को फोन करते हैं कि हमें भत्ते दो. जब से आया ये लानत वापस आई है इसके साथ. गरीबों को क्यों पकड़ता है? वो तो पहले से विक्टिम है आइस पीने वाला. हिम्मत करके दिखाए, जो आइस बनाता है उसको पकड़े. इसको फैक्ट्रियों को नहीं पता, मैं बता दूंगी पता उसको कि आइस कहाँ बन रही है. और ये आइस बाकी सूबों में क्यों नहीं जाता, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों आता है? अगर इस हिम्मत है और इतना अच्छा पुलिस अफसर है जो आइस बेचता है उसको क्यों नहीं पकड़ता? वरना एक SHO के लिए इतने लोग जतन करते हैं. ये आसमान से उतरा है. और मैं आपको बता दूं, जितना तगड़ा अफसर आपको इस वक्त टांक में चाहिए, नॉर्थ वजीरिस्तान में चाहिए, साउथ वजीरिस्तान में चाहिए, बनू में चाहिए, बाजवड़ चाहिए, उधर इसको भेजें. पेशावर क्यों भेजा है? ये वही बंदा है, मंगल बाग की टीम का बंदा है. अब आपको समझ आई कि इसको किसने तैनात किया, यहाँ क्यों भेजा गया है? ये रिजरेक्शन ऑफ मंगल बाग है. मुझे म्यूजिक नहीं पसंद, तुम हो कौन कहने वाले? زمون کور ته عبدالعلی اور پیسیچو گبر راغلیو بغیر لیډیز زمون کور له خل او سامان ار یو شی مات کړو، فریج اے سی وغیرہ نور د کور ار یو شی را مات کړو. تر اوسه د پورې هغه مونږ ته نه دی په حواله شوي. پیسې ګاډي کالي ار یو شی رانه وړی، 2 موټرسایکل یو چنچي ده، 86 ده، هغه مې رانه بوتلې سره د کاغذونو سره د ار یو شی سره کوڅې مین ګیټ رانه وړی دی او مونږ سره پوره تر اوسه ته پورې انصاف نه دی میلو شوی. مونږ عدالت کې کیس هم وکړو، مونږ ته کیس هم وګټلو او تر اوسه ته پورې مونږ چې تانې ته ورشو پړانګو تانې ته مونږ ته SHO صاحب وایي چې عبدالعلی SHO مونږ ته دلته تانه کې یو شی نه دی پرېښی، هغه ټول هر څه ځان سره وړي دي. مونږ ته وایي تاسو وګورئ که وي چې زه درله درکړم او تر اوسه ته پورې مونږ ته SHO یو شی نه دی په حواله کړی. زمونږ 2 کاله وشو چې مونږ ته کیس اچولی و، مونږ کیس ګټلی دی. زمونږ دا دی مونږ سره د عدالت غون ثبوت دی، مونږ چې دا کیس ګټلی دا په عبدالعلی SHO باندې زمونږ 400 د عدالت نه FIR شوی دی او تر اوسه ته پورې مونږ سره انصاف ونه شو. مونږ سره پوره انصاف وشي. مونږ د DPO صاحب ته هم درخواست دی، DIG ته هم درخواست دی، DSP صاحب ته هم درخواست دی چې مونږ ته پوره انصاف میلو شي. مونږ سره د عدالت هر یو شی دی، مونږ ته غون کیس ګټلی دی، په های کورټ کې مونږ ته کیس ګټلی دی، 400 کې مونږ ته کیس ګټلی دی او مونږ سره تر اوسه ته پورې انصاف نه میلاویږي. مونږ ته تر اوسه ته پورې یو شی نه دی میلو شوی او د ټول هر څه ځان سره راوړي دي. اوس مونږ دلته میډم ته د 400 نه راغلي یو، بډبیرې ته میډم ته درخواست باندې راغلي یو چې میډم ته مونږ دا جلا فریاد وکړل چې مونږ ته انصاف میلو شي. او دې خوا بیا زمونږ دا درخواست چې DSP صاحب DIG DPO ته دین دې مونږ سره پوره انداز وکړي. مونږ سره انصاف نه کېږي. دا زمونږ FIR دی د 400 په گبر SHO باندې شوی دی او تر اوسه ته پورې مونږ سره یو شی نه دی په حواله شوی. مونږ سره پوره انصاف وشي. مونږ ته یو شی نه دی میلو شوی. دا په عبدالعلی SHO باندې دا FIR شوی دی 400 نه. مونږ چې پړانګو تانې ته وشو